د افغان نجونو او میرمنو د زده کړو د هیلو د مړه کېدو 1000 ورځې پوره شوي، خو د هبت الله امرساني لا ژوندی دی. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. افغان نجونې او میرمنې له 1000 زیاتې ورځې وشوي چې له یو ستر نعمته بې برخې دي او د خپل راتلونکي سباوون په هیله شپې او ورځې تېروي. طالبان له بیا واک ته رسېدو څه موده وروسته له 6م ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ تر 2م امر ثاني پورې بندیز ولګاوه، چې په دې لړ کې زرګونه نجونې او د خپلو هیلو له پاللو او لاسته راوړلو محرومې شوې. که څه هم په کور دننه افغانانو، بهرنیو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو نړیوالو بنسټونو له لوري دا چاره غندل شوې او له حاکمو واکمنانو یې غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو لا هم په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته شوی. طالبان وایي د نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه دایمي نه دي، خو له تېرو 3 کالو راهیسې لا هم هغه طرحه نه ده بشپړه شوې چې دوی یې یادونه کوي. بل لور ته د زده کړو په برخه کې ځینې بنسټونه او فعالان وایي چې امریکا او نورې نړۍ یوازې په دې چارې پښیماني ښودلې، خو هیڅ وخت یې دا کار جرم ونه باله او په وینا یې چې په کار ده د دې چارې په بدل کې په ځینو طالب چارواکو سخت بندیزونه وضع شي او یا هم محکمه شي. د یادونو وړ ده چې طالبانو حکومت په 14 لمریز کال کې د اوري پر 26مه له 6م ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو په تګ بندیز ولګاوه، چې څه موده وروسته یې د پوهنتونونو سربیره له هر ډول زده کړو نجونې منع شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې